سوداګر میرمنې د حکومت د ملاتړ څخه خوښي څرګندوي او د کارونو د لا پراختیا او ودې لپاره د نورو همکاریو غوښتنه کوي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت په ملاتړ سره د سوداګرو او صنعتکارو میرمنو له لوري په جوړ شوي 3 ورځني نندارتون کې د ښځو لاسي صنایع او داخلي تولیدات نندارې ته وړاندې شول. بیشتر خانم‌ها که صنایع دستی خود آوردن به نمایش گذاشتن و همچنان شرکت‌هایی که آقایان آمدن و ما همچنان سنگای تولید افغانستان آوردیم. این روتای خرمادار است که تولید خود ماست و خود ما جور میکنیم در خانه. این لباسا؟ بله ساخت خود ماست، خود ما دیزاین میتیم و در خانه جور میکنیم. سوداګرو میرمنو د دا ډول نندارتونونو جوړول د سوداګرۍ د ودې لپاره ګټور یاد کړل او له حکومت نه یې په دې برخه کې د نورو همکاریو غوښتنه کوله. بسیار یک نمایشگاه عالی است، بسیار خوب است. تماما خانم‌ها رو دعوت کردن، دیگه سالون برای ما برگزار کردن. از این طریق ما میتونیم دستاوردهای بانوان و همچنان کسایی که متشبث هستند میتونیم به گوش جهانیان برسانیم و ببینیم که اینا چقدر فعال هستند و چه کارهایی را بلد هستند و از این طریق فروشاتشان افزایش پیدا میکنه. د کابل د خیرخانې په سیمه کې د سوداګریزو او داخلي تولیداتو په جوړ شوي نندارتون کې سوداګرو میرمنو هم برخه اخیستې وه او د هیواد د بیلابیلو سیمو دودیز او سوداګریز توکي نندارې ته وړاندې کړل. در نمایشگاه ما صنایع دستی بخش کباب آوردیم، اما ما نتونستیم لباسای دستسوزی هایی که از خانم‌ها هست اونا رو بیاریم چون فعلا یک میز داده شده و گنجایش بیشتر اینجا نداشت. نمایشگاهی که امروز برگزار شده ما تماما محصولات دستی که در خود افغانستان تولید میشه، هم محصولات ماشینی و غیره تولیدات خود افغانستان به نمایش گذاشته شده که خود برگزاری نمایشگاه سبب از این میشه که یک رابطه تجارتی و رابطه خوب بین هموطنهای ما، همشهریای ما و تاجران برگزار شود. اوس مهال د هیواد په کچه تر 40,000 تنو میرمنو په سوداګریزو او صنعتي چارو کې په کارونو بوخت دي او دغه میرمنو څخه ډیری به سرپرست دي چې د کورنۍ نفقه د لاسي توکو جوړولو او یا هم په تولیدي شرکتونو کې د کار کولو څخه په لاس راوړي. دغه سوداګري او صنعتکار میرمنې له حکومت نه غواړي چې د کوچنیو کاروبارونو وده او پراختیا ته د ځانګړې پاملرنه وکړي.